وایي چرسي پسې ولاړ چې مولوي صاحب دوا څه په پنچر ټایر دې راورسوي اجازه خو ده خو دې اجازه وایي یو بل لیونی اندړ په نیم جومات ته ملا وایي پر لمانځه ودرېد وایي ملا هغه پیسې در پورته کوي بیا پیسې در پورته کوي ولې وایي سپین ږیري ول پیسې در پورته وایي لیونی ورته وایي ملا صاحب که دونه ثواب کېدی ښځه هم پرتګونه پرې وکړي تاسو کټواز کړئ ملا جمع ورکړه بیا یې باد پرېږدي وایي کټوازان پسې ملا صاحب باد یې پرېږدي وایي یا په عربي مې کنځا درته وایي یا ګوره اول مې جاندړو ورته وکړه نن مې ګورئ دا نه ده ما اول جاندړو درته شروع یا سپروای نه څه یا زه خو سور کارت لرم مقصودي نه وایم جاندړ د قومي حنق مګر عروض خان اکا یوه ښه ټوکه در باندې کړې وه یا هغه څه نوي نوي چاره باندې کړي هغه به درته وکړم کندهار کې څنګه مېلمه و یو محصل ته وایي صاحب چېرې ځم کندهار کې کندهاري واده ته ورېد ځمه اشنا مې د زوی واده یې ده وایي حاجي صاحب ته په خلکو ټوکې کوي دغه فوټوکاپي ته ورځه د کونې دې یوه کاپي واخله وایي که د اصلي کندهاریانو در چیرې کړه کاپي خو یې سره کالي بیا طالب ورتللی وایي اطاعت کا کماله وایي د نرو خرو پنچري به دې نېږده بیا به دې ناړه راخته د خري ذکر په سر به دې ښوده چکتن ته به دا خو پنچر نه دله نیزلی به نو روزي خان اکا په تا خو فرمایش دغه وکړه ستا داسې دلیز فرمایش ته طالب وایي بل طالب ته ترې وویښتې دې نیسم پورته کوم دوی ته سر ترې ویښته نیولې او د هغه باد پرېږده وایي ته تر داسې ویښته نیسې چې د هغه ریښې کونې ته فرمایش مو دي ما په تاوان خو تاوان یا هغه په کال زه له حجه راغلم خانه که د غلام حیدر په سماوات کې ټوک موټروانان وایي اطاعت کاکا روزي خان اکا راغلی داسې حال یې کمان چېرته اچمن چې ملګری مې دا ډېر وخت لیدلی یم نه د راځه چې ورته وایي څنګه په هوټل ورننوتم مخ ته حج دې مبارک شه خدای دې ښه پیاوړی کړه خدای دې موږ ته هم توفیق راکړي کچ شی دې راوړو راته کېناست ما ما خو جانمازونه ورکول خو لمونځ ته نه کوې نو جانماز دې څه باقي ما ته هم خلک سترګه وایي ده ته مې سره شروع یې کوي نو ما دا یې ځان ور ډېره جالبه بله روزي خان کاکا د غړي واسکټ په دې ودې پیرکي جوبان به یې د کلچو تڼۍ به د پښې یې ګرځي خلکو ډېر مضبوط پورې وخندل دی راته وایي چې موږ یو دغه وړ چاغ سپی و په سپیمې پسې کټواز ته ولاړ یوه مې اسباد یا خط راغی زما سپی نه ده پیدا کړې په خپله کونه هغې موټروانانو چې به ولیدم یوه مې اسباد حاجي صاحب خط نه ده راغلی دغه کوي حکایت کوي چې هغه دوه نفر هلمند دي بس بس دا چې یا ټوکې وایي ټوک ورته دې راوست یا دا وایي څه ټوک یا دا معرفت کې چې سنت ته حکمت کې دغه شی ده چې معرفت وشي چې د هلمندي کیسه ونه کې کوم داسې بیا جای دي ما د سر دا تورې سترګې د مېلمانه مېلمانه خو ډېر حق لري یا خو دا خدای درته معرفي کړو لکه ټوکې چې وایي زما ټوکې یا دا پام سره کوه یا د هلمند ټوکې به زما په ارشیف کې یم نه او د کندهاریانو ستا کندهاریان خو دی نه دي حاجي صاحبه خدای درته ګوري لکه منډه سپېد راخلي نو ته سره کمره خلک تاسو کټواز کې وایي سره ناست وایي ولې دا انسانان خو څو رقمه دي وایي بل حساب یې ما ډېر و درې رقمه دي وایي ښه نو کوم کوم دي وایي خو یو کافران دي یو مسلمانان دي یو دا موږ ته نو په واده کې به رقم یو به خطکشي ګوري یو به پنډزان ګوري په دغه کې یو زوم دی موږ په اندړو کې واده یې نو په سترګه مړون د پک هم ده پزه یې هم کږه وه ګلانې په غاړه کې د واده شپه د اړو اواز پورته کړه هنرمند
وای شین بادرنګ اوبو راوړی موږ داسې زوم در کړی چاپ خوب نه دلدلی زوم د اوس په بیا شک و بیا شک کوچی وای احساس ته کړلی بیا څه د ډلونو خېډلونو دا ساجې څوړ شی و احساس یو شی بنګای کوله داسې تڼۍ یم درلودې ګوتې پرې خورولې یو کوچنی ډول ورمنې دی غږ کاوه یو بل شی تر دا ستونې نیولی خو دا نس یې تخاوي ګوره تنبور هم دغه رباب هم دغه یو سړي وایي رباب په هغو بیا یې باد پرې کړو اتې وایي رباب تر کونه لاندې کېږدو تر ما یې تخې وږې نه وي وږه دا خبره خو د دارمني یو ډولک یاد شو جګانان کې وایي ساز یو کنسرت تو بیا یاد یې د ښځې خښتک چیر دارمنیه چی ډولک چې ته پرمنیه کې ورښیي داسې کوي او نه او نه ډولک چې داسې هغه وایي په ډولک کې ورته وایي مات دې دم پارسیبانان موږ ته وایم پشا افغانست هغه کندهار خلک یې غوماشکه بولي موږ تاسې یې میاسه بولي دی یې پشا بولي من ولې پښتانه ده وایي د مې نیس پښه او د مې ګوش آدم یې تر منه ته چیرې خدا خو دې جنتي کړي یې جنتي دې شه دلته ما اجازه اخیستې ده ما نه به دی که نه فل پاور اجازه بیا جگانان سر جماعة سابقه و جگانا تلوه اگه افغان دا تایره سوار شده بود گفتد که استاد اینجا گرمیست ما دا زنگله میشد من جگان خر خرڅاو جگان که دلالان صفت که ماما دی ما داش خر دی شل منورایم که بار کړی یم یا دې بر شرکه کې پاتې کې ماده خر ګل چې دغه هنګ وګل شل منورای واجب کړه کاته موږ نامه فرمایش بله ماما فرمایش وقتا مومن محمد چې جیب دغه مال خپانه شي بوستا چې پښتنو هم نوبت ته و پروازه کې زمي الماس په مدازم هم را سره وانا مدازم نو شپانه شاغون دي نه څای نه دي لکه چپانه ده کو سایر توایداله شپانه په کړه شپانه بیا خوبه ده بازازي کې ناس موټرسایکل نو دوم ول وګله مدازم قوارتان لکه کوچای ده ما ورته ځه احمد خو هغه بازار ته کړله چې ما موټرسایکل یې ودرول احمد به چیرې یو هغه یکیسته مالیه کوچیست اچو مال قومندان خیرت ته وایي دیوال واده مې د پروازه کې راځه بیا ټوکې راباندې کېږي دواړه ورسره پاسو تا پارسیم تر ما ته ټایټه ده پارسي کښې هم در معلوم مالکه زه تا کوسای کېده وایي ته پرېږده نه یې د ډیلي اجازه رسل مسایب ستا څوک نه پېژنې که نه له شاپ شي سپور سوم نو د کوچی ځان معرفي کړی کوسه یم اغوستی مول یم وګلی ډډ غږېږم تفروشي ته ودرېد دغه ته د مړۍ دوکان دغه ته بورو خرکوس کوچېره صاحب که موټرسایکله صاحب د مړۍ دوکان دغه دي د دوکان ته ودرېد دغه ته وایي تا پلار ګوړه خرڅول هغه وایي ګړه شی دي ماما ګوړه روضیې ته ورسېد دا ړنګ وړنګ دي چې شي دلته ښځو دریا واله هغه ته کوچي ماما توی ستوی وای توی چې د سم پښتو وغی وای واده دی واده وای واده چې دا اوس څوړ غږی هغه ته کار وکړه په توی نه پوهېږي په واده نه پوهېږي وای کوچي ماما کوس پاګڼې راوړي خیر چې لاړو نو تیروزیان خو له لبه ټوکیان دي ډېر نادرې ټوکي اچې د پښتنو کیسې شروع کړې مومن ماما غوږ دې ته د دار دې تاش پناپه ده وایي تاجک ما پشت خرګنده نه یې سودام کړ دې تاش به دا پارسي نه دا زده خو دا نه سو درته خان پارسي په ځای کې نه وخان تاسو والله غله وای دلته غزنی څور چې برو چې مو کونی وای دلته ځان که کونی ما هم هغه بل
دا مومن ماما په دغه په خوشحالي په خاطر وایم چې دی خفه نه شي. بالکل بالکل غلیظه ده. و یک تاجک ما پشت خرگندانه سودام کرد. در ایگیستا که رسیده به دکتی پشتون ده پالیس خواو کرده. در اویستا که رسیده به مخاری تاجک انگل ده. تاجک وی بخش خاری خود میگه که آزار کرد که تایم که پشتو باید تاخوان تو باز بالا کنی. و پشتونا بالا شدم تاجک مرا خوب سورتا زده که مخار ده پشتو باید مخوان. پشتونا ده پالیس خواو کرد. تاجک وی بخش خاری خود میگه که خار جان بسیار ببخش. اگه ما تر خبر بودم که تو قوم سیال داری که مزاده ما دادی کش کلنده گندانه ایس خرڅی یا سبزی کاران یوت سورتوی کاکای است تو که فلانی او بعد است لوخ صاحب دو خاک انداز نخوره مایه یو غزنی چه الک نمی کندار کندار تکرلی ده نو سپین پوست ده مسکر آی شابه نو په هوټل کې شپه ده د کنداري چاکو پې راکلی د خدای په نامه کې ناره وکړه غار غار غزنی چه دې پوسته وه چې اوسني غارونه درکې جوړوي دا زاړه غار دي والا د کار کار یې سره کړی سار وایي غزنی چای راپور دي ما کونډون دي ما ته چا غوولی دي کنداري وایي سر پر نارې ما و د مردار ځوان او شک لېدلی د ګردو ملک صاحب ډاکټر شاولي ډاکټر صاحب د چا فرمایش وایي د دې کیسه وکړه ما ډاکټر شاولي ته چای وخت راوړته وایي د دې فشار وګوره سټسکوپ یې تر لاس ور وتړه وایي ورکړه هغه ډاز وچو امېړه ته وایي چې مریض وغیاست بیا یې ماته مدازیم ولوی د عبدالله کلا کلینیک ته ولاړم دا ماشیني ډاکټران والا سویت څوک نه والي تحصیلات چا نه و د اوکسیتوسین یې راکړه د ولادت پیشکاري نیم ساعت بعد مو یې دهیه کش درې ډاکټران کابل کې را روان وو زموږ یو اندړې له مخې دا شهزاد آزاد جواب کال ته جواب یو ډاکټر ویل دا مؤشر لري شهزاد آزاد وایي بل ویل چې دا بلاګۍ کې دانه ده وایي درېیم ویل چې چوره ده اتي راځي د پر اوچت سره د پښتنه وکړي موږ تاسو په تشخیص معلوم چې کوم یو ښه نظر ورکړه اتیس کاکا ته دا شهزاد آزاد کلی ما وایي چوره ده دغه ډاکټر چې مؤشر دا بلاګۍ کې دانه ده سیاو ملاکه ډاکټر یې امام تشخیص غلط سماس په بعد راغلی هغه مې خوښ کوس مې غول کړي پړتون آزاد هم تر وجه ځان اجله زموږ ځای ته لاندړو یوه ورا راغله موږ خپله ماندړ یو او بالکل تور شپږ په دایره ولوي لکه دغه توره شپږ چې وایي سړي پلار په څلور ورځم نه بیا پري لاندړو ورا راغله یوه بل ته وایي زموږ ځای کې خو ډېرې ښې مېوې دي هر رقم مېوې شته یو بل ته وایي عبدله څه وایي نیاز محمد دا نو مېوې دي دا نو باغونه دي راځه راځه ته ښځې غڼ کاږم دي کافر و دا دنیا کټواز خوا بیخي مېوې نه وي کټوازی وایي دوکاندار ته ورغه د ممیزو نوم جینیر وایي دوکاندار ته وایي پنچر سوي انګور په کټوازی وایي کابل ته تللی په یو غرفه نوم شته د غرفه د نسوارو دا یې ملګري ته وایي د ښځه غم دلته لیکلي چې غره په نسوارو دا صدامه جان موږ په هنر کې شپږ استادان درلود وخت داود خان اولمیر و ناشناس و هماهنګ و استاد ماوش و هغه ښځه وه یو سرهنګ نو سرهنګ یو کانسرت جوړ کړی ده چې کس یې ډېر ګران ده نو یو عادي هنرمند خو نه ده مرده که خو استاد ده چې کس بیا طبعا ګران
نو کټوازیانو سره یو لوکس موټر دا چې یو بل ته ښځه یو غم د خو احساس تا ورځو نو چې کس یې کړی چې کس پارک پرنس کو دي سرمایه‌داران دی وري سورغلی استاد سرهنګ وای راګ وای را کومر سوال نه سوال له استاد بغیر دغه سکی و شد وان د شزه قربان سي لیوانای عمر دا کپ خپل مسلک لیوانای دا دی پښتو غلطی درته وایم دروازه مې بس ته وخت کله د مخ دروازه خځې مخ دروازه خطر د شاپ دروازه د کرا ور کړی وای په خځې هغه زرتاري ما دي شاله خوا ورکړل چې د مخ زرتاري پاو دا خو ډېر نږدې ولګېدې یا چاته مې نه ده دا زه په خپل ولې دا نوم نږدې ده لالا بجنان لالا بج خروج ټوکی شي نسته یا کټواجی ته وای کونډه کړی یا دي دا کوناټي ته څه وای غوښ دغه نه د وای داس نه د کابل زو د لالا بغه جیم دغه من نه ده نو دا د پښتو د غلطي تام چې موږ ځکه یو کله ترون وګلې یا بل خطر راغلی دا انجنیر د پترانو کې د کلی ترون نه دا 1000 روپۍ وږي اته غته خور قیمت خو 1000 روپۍ را نه کړی ترون په لوګ تر ساري وګوره نو هغه د لمن د شترنی سي اته جت وای خدای خور کې دي ماته واجی تا دي ورکړو تلور غوته آزاد چې آزاد کې بیا تاو نه سره بل دي پښتو غلطي موږ یو باغ وشکاو نه باغ مو دام باموته تر ټول څنګه باندې درې کنداریان امر سره یو درې کونډې ته ناس دي په زور غېږم چې اوس کله موږ مخ نه پټوي خیر د کلیوالو مشر دا پر دي کنداریان دي مخ پټ کې زه په زور غېږم چې موږ تر پام مخ یاري پټ نه کو دایو جانداري شروع کوم ما ته تا جن تیم شکه بعد کومه باغ شکو انګوري تر ټول ولي ما ته یا کا کنه زه خریم کنداریانو منډه واسطه د خدای په نامه چې کندار کې څوک شجې تر غاښ ته تکه جنو ما دته دیموکراسي دونه په مخ لګي موږ پاندړو کې 2 سپینګری سره ناس یا بل ته ګل محمد هغه سوي نیاز محمد دا راجو نشي دیموکراسي دا دیموکراسي چې شته وای ورته ګل محمد د دیموکراسي دی ته وای زبدي تا خځه ته به کنداری وایلره خرڅاو بازار نو یو بل خاطر شاته تاریخ خرڅې دی چمبړ خیال بوي کنداری لره پاک کتره ولې ټوک ټوک کړي تارې زړه ولې راځي ابل خاطر ترو چې نازک چمبړ خیال نه د باغ چمبړ خیال کاجو چمبړ خیال خواجو دغه نو تار راوتل د بخمل ټوټه نامي ټوټه د بخمل ټوټه خو تر مازدیګر ټوک نه د خرڅ مازدیګر به وای چې د مور د کوش ټوټه مور د کوش جابل وطن د خرڅ ګردوري چې نازک چمبړ خیال د لیلا د باغ چمبړ خیال خواجو چمبړ خیال مازدیګر وای طرف لاس کې د خړډګي را تاس کټوازه کندار ته تو به کندار نوم جنیو وای اوري شار څوبلی چا چې ما کور وای یا غټ شه وای کلات وای یا کلاشي چې کوي وای کندار وای